د پاکستان وحشي رژیم یو ځل بیا پر کابل بمبار وکړو. سلامونه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران تلویزیون څخه یو تازه او مهم خبر ته. ریپورټونه وایي پر پلازمینه کابل یو وار بیا هوایي بریدونه شوي. دغه بریدونه د کابل ښار په 5 نقطو کې شوي دي چې مرګ ژوبله هم لري. د کابل ولایت په پلچرخي سیمه کې د نشهیي توکو روږدو کسانو روغتون په نښه شوی چې پکې یو شمېر معتادین شهیدان او زخمیان شوي دي. ملګرو، دا د کابل ولایت د معتادینو کمپ ده چې ظالم دښمن جوټو لخوانه بمبار. همدارنګه د دغو بریدونو په لړۍ کې د کابل ښار شاه شهید سیمه کې هم د ملکي وګړو کورونه په نښه شوي چې د تلفاتو پر اړه تر اوسه معلومات نه دي رسنیز شوي. ورته مهال د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد دغه بریدونه تایید کړي او پر خپله ایکس پاڼه یې لیکلي. پاکستاني پوځي رژیم یو ځل بیا د افغانستان پر حریم تجاوز وکړ او په کابل کې د معتادینو روغتون هدف وګرځاوه چې پکې ګڼ شمېر ملکي کسان چې اکثره د معالجې لاندې معتادین دي شهیدان او ټپیان شوي دي. موږ دغه جنایت په کلکو ټکو غندو او دا ډول عمل د ټولو منل شوو اصولو خلاف بشري ضد عمل بولو. له دغه بریدونو وروسته یو شمېر ویډیوګانې ښایي چې کابل کې اوس مهال وضعیت عادي شوی او فضا په بشپړ ډول تر کنټرول لاندې ده. درنو لیدونکو، دغه د کابل ښار اوسنی وضعیت د تاسو ګورئ. ټول هېوادوال خپلو کورونو کې ارامه ژوند لري. دغه همدا سړک ده چې تاسو ګورئ، خلک تګ راتګ کوي او دا هم د کابل ښار هغه تصویر ده چې عملاً یې تاسو ته وړاندې کوم.